د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د ولایت مقام لوري یو شمېر هټۍ د کورونا ویروس د پراخېدو نه د مخنیوي په موخه تړل کیږي. د بغلان د والي ویان نظیر نجم وایي چې ټولې هغه هټۍ تړي چې خوراکي توکي نه پلوري او د قرنطین په موده کې پلور ته زیاته اړتیا په دې ولایت کې نشته. د بغلان والي ویان وایي چې ټولې تړلې هټۍ به په دې ولایت کې د عفوني ضد د درملو په واسطه د وپاشي شي. البته خوراکي مواد یا خوړن توکي نه عرضه کوي لکه بازازي، فروشي او نور داسې دوکانونه د یوې مشخصې مودې لپاره چې هغه نن د والي صاحب لخوا نه البته د مطبوعاتي کانفرنس په درشل کې اعلانیږي هغه بند وي. نو زموږ یو بل ټیم چې هغه د ضد عفوني ټیم ده نن به هغه ساحې ته ځي او دغه ټول دوکانونه چې بند دي دا به ضد عفوني کوي تر څو د کورونا د وایرس د خپرېدو څخه مخنیوی وشي. د بغلان امنیه قومندان مال پاسوال محمد وایي صمیمي وایي چې امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې له روغتیایي کمیټې سره په بشپړې همغږۍ هڅه کوي چې په بغلان کې د ګڼې ګوڼې او عامه راټولېدنو مخه ونیسي. ټول د کورونا د ویروس د مخنیوي په خاطر باندې د کم اداره چې په دې ځای کې کار کوي چې صحت او د نور ریاستونه دي د ټول سره په همغږۍ باندې د ښار په ټولو نواحي کې خپل خاص تدابیر لري. موږ ولسونو څخه غوښتنه دا ده تر څو چې د دغه مرض د مخنیوي په خاطر باندې د تجمعاتو څخه د هغه ځایونو څخه چې هغه کې ازدحام دغه څخه جلوګیري وشي. د بغلان د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري وایي چې په دې ولایت کې د عامه ځایونو د دوا پاشۍ لړۍ د کورونا ویروس د پراخېدو نه د مخنیوي په موخه پیل شوې او هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې په کورونا ناروغۍ اخته نشي. پروگرام‌های ضد عفونی سازی اماکن عامه و اماکن مقدسه و ساحاتی که مستقیم است در سطح شهر و ادارات و نهادهای دولتی در جنب ازی ما بتونیم آگاهی عامه را از طریق لاود اسپیکرها از طریق توزیع بروشر و مواد بلند بردن نقیب الله سجاد د بغلان د حج اوقاف رئیس له دیني عالمانو او خلکو غواړي چې د کورونا ویروس له پراخېدو نه د مخنیوي په موخه دی سنت لمونځونه په کور او یوازې فرض لمونځونه دې په جماعتونو کې ترسره کړي. خواهش ما از همگی مردم به خصوص علمای محترم هم است که مردم توصیه بکنه کسایی که مریض است و کسایی که زکام است و مصاب به هر مرضی که باشه اونا میتونن نمازهای خود در خانه بخوانن. علمای محترم نماز 5 وقت بسیار مختصر بگیره اگر کوشش کنه این را در فضای باز جماعت بکنه و نمازهای خطبه های نماز جمعه را بسیار مختصر بگیره و از مردم خواهش میکنیم سنت های خود در خانه هایشان بخوانه صرف برای ادای فرض در مسجد بیا هم کوشش کنه در فضای باز در صحن مسجد نماز بخوانن بروان و از اجتماعات جلوگیری. خو له دې ټولو سره سره د بغلان اوسیدونکي په حکومت نیوکه کوي چې د ولایت په مرکز ولسوالیو کې د هغو خلکو هټۍ تړلي چې زور او زر نه لري. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.